دا یې ورور سوال کړی دی، وی دا بعض امامان ډېر ښکلی سوال یې کړی، وي دا بعض امامان چې کله د اخرنۍ سجدې نه راپاسي تشهد ته، التحیات ته، اخرنۍ سجده چې کومه نو دا الله اکبر چې وي لږ راوږد کړي الله اکبر. نو زما دې ته ذهن لاړ چې آیا دې ټیم کې پیغمبر به هم د اواز داسې اوږده که نه دا د امامان د ځان نه کوي؟ نو جواب د دې مسلې دا دی چې دا خبره صحیح ده، بعض امامان دا کار کوي او دا موږ دې دپاره کوو چې شاته خلک پوه شي چې اوس امام یعنې اخرنۍ قاعده باندې کوي او داسې کوي، دا صحیح خبره ده. لکه عام چې کله دی د یو رکن نه بل رکن ته ځي او تکبیرات ونی الله اکبر الله اکبر او چې اخره کینی الله اکبر، د اخره کې ولې راښ کوو؟ وایي دا موږ دې دپاره اخره کې راښ کوو چې شاته خلکو ته پته ولګي چې نور مونځ ختم شو، بس د اخرنۍ تشهد دی او یا تحیات دی. په دې باندې خو موږ ته څه دلیل نه دی معلوم او نه څه اصل شتي، او که چاته څه دلیل معلومي او پیدا یې کړو چې پیغمبر به په دغه ځای کې د تکبیر لږ راښکودو چې شاته خلکو ته پته ولګي، نو بیا دې موږ ته هم بیان کړي. خو لا د اوسه پورې نه موږ دا خبره چې ته سوی عالم نه اورېدلې ده، نه هم په یو کتاب کې لیدلې ده، په یو ځای کې هم نشتي. نو دا د بعضو امامانو خپل اجتهاد دی او اجتهاد یې څه دی؟ کمزوری دی، اجتهادي کمزوری دی. خو دا ډېر د ورور ډېر ښکلي نقطې ته سوچ تللی دی. ګوره چې د امامان اخرنۍ قاعده باندې کیني نو الله اکبر، نو وایي چې دا به پیغمبر داسې کړي که نه د دوی طرف نه داسې ده، پیغمبر نه ثابت، والله اعلم.